د بلخ ولایت مرستیال والي له خپل پلاوي سره یو ځای د الجمیل له 5 تولیدي کارخونو لیدنه او څارنه وکړه. نوموړي له کارخونه لرونکو سره د لیدنې پر مهال د هغوی تولیدي فعالیتونه د خلکو د اړتیا وړ توکو په تولید کې مهم وبلل او اسلامي امارت یې د صنعتکارانو او ملي سوداګرو د پیاوړتیا ملاتړ ته ژمن وباله. ما وعده دادم امارات اسلامی دی توجه داره و توجه میکنه و توجه کردن از خاطر که است انشالله ما به خاطر حمایت همین فامریکا داره، به خاطر ترقی همین وطن، به خاطر که وطن موج ما خود کفا شوه، از همین خاطر که است یک مهم با مردم و شما و به خود کفا بودن اصل اساسیش بنیادیش همین رشد فامریکا داره است. له بلې خوا د الجمیل کارخونو څښتن د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د کورني تولید د ملاتړ په پار مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید نور ملي سوداګر دې هم په هیواد دننه پانګونه وکړي او د ځوانانو لپاره دې کاري فرصتونه برابر کړي. نوموړي دغه ګام د اقتصادي ودې او د صنعتکارانو د ځان بسیا لپاره اغیزناک وباله. دولت دارن که حمایتگرا میبینن که ما چه قسم صنعت افغانستان رشد میدن و صنعتی که ما در فابریکی رنگ الجمیل، روی الجمیل، نمک الجمیل و کاغذ سازی که داریم آمدن دیدن جناب رئیس صاحبا که آیا استاندارد است نیست. فضل خدا به استاندارد است. ما تولیداتی که میکنیم همش تولیدات های استانداردی است. ما از دولت امارت اسلامی خواهش داریم که در بخش مشکلاتی که برق ما داریم برای ما کمک کنند. ورته مهال د بلخ د قانونو او صنایعو خونې رئیس ډاډ ورکوي چې د صنعتکارانو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي او دوی به د اسلامي امارت د مسؤلینو د ځانګړو هدایتونو پر بنسټ صنعتکارانو ته لا نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. امروز ما شما شاهد حال بودیم که از فابریکات الجمیل که در بخش نمک تولید دارد، نمک استاندارد تولید میکنه، رب استاندارد تولید میکنه، کاغذ کارتن تولید میکنه، همچنان کارتن تولید میکنه و بخشای دیگیشه دیدن کردیم و واقعا او سیدعرب قاریزاده که رئیس عمومی شرکت های الجمیل است واقعا سرمایه گذاریش قابل قدر بودن و کلگی مسئولین به شمول معاون صاحب از پیششان تشکری کردن و گفتن که واقعا شما یک سرمایه گذار و یک صنعتکار فعال بودین و واقعا در بخشای سرمایه گذاری کردن که در این بخش ضرورت بود در افغانستان و از این تولیداتی که اینا میکنن در زیادتر بخشای ما در حالت خودکفایی هستیم و دولت هم در این بخش تکتانه یا محصول واردات بلند کردن و که به نسبت به این که خوبتر و بیشتر فابریکات ما فعالیت کنن و رشد بکنن. د بلخ چارواکي هیله لري چې د دې هڅو له لارې به د اقتصادي پراختیا او د کورني تولید د زیاتوالي لپاره غوره زمینه برابره شي څو خلک د هیواد تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي او پر بهرنیو توکو باندې کورنیو تولیداتو ته ترجیح ورکړي.